السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو امید کوم چې ښه یې روغ جوړ به وروڼو نننۍ ویډیو چې زموږ کوم ده د لوی اختر د قربانۍ حوالې سره ده وروڼو دغه سایډ باندې به تاسو دغه تصویرانو هم ښکاري د مولانا صاحب بیان کړی دی چې یاره په کم مال نه چې دی قرباني کول ښه دي او کم مال نه قرباني کول چې دي هغه ټیک نه دي نو دغه 2 منټه کلیپ دی راځئ دغه کلیپ را سره واورئ هغې نه پس خپل کمنټس زه هم در کوم تاسو به خپل کمنټس را سره ضرور راکړئ دوکاندار چې نسواري دی ټول عمر نسوار ډکوي د دې نسوارو په روپو باندې قرباني نه کېږي ځکه د ده دا رزق دا د حرامو دی کوم نه وي چې خلکو له ګیرې خروي په دې ګیره خریلو باندې چې کمې روپۍ د علي د حرامې ناروا دی د قرباني دا نه کېږي په دې باندې دم چې په خپل دمتوب باندې کمې روپۍ وګټلې د دې ډمتوب روپۍ اخیستل حرام د دې قرباني کول حرام او ناروا د الله نه قبلوي زما نو که د چا مالونه د سودي خپلو خویندو ته میم چې کور کې سوچ او فکر وکوي د سړو ته ووایي چې ستاسو دا روپۍ چې ماله ته قرباني کې دا حلالې دي او که حرامې دي دا ستا روپۍ سودي خو نه دي چېرته که په سودي روپو باندې ستا قرباني وه دا قرباني دي الله ولې نه قبلوي نو چې د کومو خلکو مال دا د غلاو د دې خلکو قربانیانې الله نه قبلوي خپل مال ته دې سوچ وکړه چا نه خو دې پټ کړی نه دی چېرته زمانو کله چې رشوتونه خلکو اخیستل د رشوت په مال قرباني کول دا الله ګورې دا نه قبلوي خپل مال ته دې سوچ و فکر وس کوه ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې راغلی دي د دې غلام هغه ساتلی و هغه چا څه جادوګري دغه شانې کهانت یې کړی و د هغې خوراک یې وله راوړی و چې کله ورته پته ولګېده ابوبکر صدیق خوله کې لاس کوي ټول یې سته الټۍ کړه کوم خوراک یې چې کړی و ځکه دا شی حرام دی په ناروا باندې د روپۍ واغست وروڼو تاسو د دې مولانا صاحب دغه خبرې واورېدې مولانا صاحب چې دی ډېر ښکلی بیان کړ دی او دغه موږ او تاسو ته د قربانۍ حوالې سره دغه خبرې کړي دي چې یاره کم مال نه چې دی قرباني چې دی دا جایز ده د کم مال نه چې دا نه ده جایز نن سبا که موږ ګورو هر سړی هم په دغه یو کوشش کې دی چې یاره د قربانۍ دغه ثواب چې دی دا په کال کې یوه پیره راځي کوشش کوي چې یاره دغه ثواب حاصل کړي خو اکثر موږ مالونه داسې وي چې یاره هغه د دغه کاروبارونو نه باندې موږ ځان دپاره ګټلي وي نو کوشش پکار دی چې یاره هر هغې مال نه قرباني کول پکار دي کم مال الله تعالی ته قبول وي او د علما کرامو سره کېناستل پکار دي یاره چې د هغوی نه تپوس وکړي چې یاره زه دغه کاروبار کوم آیا دغه مال نه چې دی قرباني کېږي یا نه کېږي نو وروڼو دغه ویډیو مې در سره شیر کوله چې یاره موږ او تاسو ته پته ولګي یو ورور راته دا په انباکس کې رالېږل وه نو ما ویل چې یاره خپلو ملګرو سره خپلو وروڼو سره به هم شیر کړم د ویډیو د کتلو یو جهان مننه اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان